چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه. د لارډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی. او چې څوک قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی. دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي. زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش. چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم. تاسو به وګورئ د بش انجام. دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچېتې بوی. ولې لکه وای تا په فوټپات ګاډې روان کړې او زنانه نشي تېرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه. امین کوي. دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی. 60% به الیکشن ښځې کوي. 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده. 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې؟ مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته بس په ارام کښېنه توبه م ده. لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ اور ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انچھا جی انچ کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جیسی. دیکھو وګورئ څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام ځورې پاتې دي. ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم. څنګه پې وروختې بیخ دي؟ ویل خو را روانه وه ډله او ما